بیا ځینې خلکو هغه سړی چې مخکې ړوند و فریسیانو ته راوست. دا د سبت ورځ وه چې عیسی خټه جوړه کړې وه او د هغه سترګې بنا کړې وې. دوهم ځل فریسیانو د هغه سړي نه پوښتنه وکړه چې څنګه بنا شو. هغه سړي هغو ته وویل هغه زما په سترګو باندې خټه کېښودله او ما هغه ووینځلې او اوس هر څه لیدلی شم. ځینو فریسیانو وویل هغه سړی د خدای له خوا نه دی راغلی ځکه چې د سبت ورځ نه مراته وي. خو نور وویل یو ګناهکار سړی څنګه داسې د قدرت نښه ښودلی شي او د هغوی ترمنځ اختلاف را پیدا شو. نو فریسیانو یو ځل بیا د هغه سړي نه پوښتنه وکړه ته د هغه سړي په هکله چې ستا سترګې بنا کړلې څه وایې؟ هغه سړي ځواب ورکړ هغه پیغمبر دی. خو یهودي مشرانو په دې باندې باور نه کوو چې هغه سړی پخوا ړوند او اوس بنا شوی دی تر څو یې د هغه مور او پلار راوغوښتل. یهودي مشرانو د هغوی نه پوښتنه وکړه آیا دا ستاسو زوی دی؟ تاسو وایئ چې هغه ړوند پیدا شوی دی نو بیا څنګه اوس کولی شي چې وویني؟ د هغه سړي مور او پلار په ځواب کې وویل موږ پوهیږو چې دا زموږ زوی دی او ړوند پیدا شوی دی خو موږ نه پوهیږو چې هغه څنګه بنا شو یا چا د هغه سترګې بنا کړلې. د هغه نه پوښتنه وکړئ هغه بالغ دی او په خپله ځواب ویلی شي. د هغه مور او پلار په دې خاطر داسې ویل چې هغوی د یهودي مشرانو نه ویرېدل ځکه چې هغوی لا د مخکې نه په دې موافقه کړې وه چې هر څوک چې اقرار وکړي چې عیسی هماغه مسیح دی نو هغه به د کنیسې نه وشړي. نو له دې امله د هغه سړي مور او پلار ویل هغه بالغ دی پوښتنه ترې وکړئ. هغوی د دوم ځل دپاره هغه سړی چې مخکې ړوند و راوغوښت او ورته ویل د خدای په نوم قسم وخوره چې رښتیا به وایې موږ پوهیږو چې دا سړی ګناهکار دی. هغه سړي ځواب ورکړ دا چې هغه ګناهکار دی او که نه دی زه نه پوهیږم خو په یو شي باندې پوهیږم چې زه ړوند وم او اوس بنا شوی یم. هغوی پوښتنه وکړه هغه تا سره څه وکړل او څنګه یې ستا سترګې روغې کړلې؟ هغه ځواب ورکړ ما مخکې تاسو ته وویل خو تاسو نه غوښتل چې زما خبره واورئ نو تاسو ولې غواړئ چې یو ځل بیا یې واورئ؟ آیا تاسو هم غواړئ چې د هغه شاګردان شئ؟ بیا هغوی هغه سړي ته ښکنځلې وکړې او ورته ویل ته د هغه شاګرد یې خو موږ د موسی شاګردان یو. موږ پوهیږو چې خدای د موسی سره خبرې کړې وي خو خبر نه یو چې دا سړی له کوم ځای راغلی دی. هغه سړي په ځواب کې ویل څومره حیرانونکې خبره ده هغه زما سترګې بنا کړلې خو تاسو لا اوس هم خبر نه یئ چې هغه له کوم ځای نه راغلی دی. موږ پوهیږو چې خدای د ګناهکارانو دعا نه اوري خو هغه د دینداره خلکو چې د هغه رضا پوره کوي دعاګانې اوري. د نړۍ د پیدایښت نه هیڅ چا نه دي اورېدلي چې کوم چا د پیدایشي ړوند سترګې بنا کړې وي. که چیرې دا سړی د خدای له خوا نه وای راغلی نو هغه هیڅ نشو کولی. هغوی په ځواب کې ویل د کومې ورځې نه چې ته پیدا شوی ړوند او ګناهکار یې نو بیا ته څوک یې چې موږ ته درس راکوي؟ بیا یې هغه د کنیسې نه وشړلو. کله چې عیسی واورېدل چې هغوی هغه سړی د کنیسې نه شړلی دی نو هغه یې لټاوه او پیدا یې کړ. نو پوښتنه یې ترې وکړه آیا ته د انسان په زوی ایمان لرې؟ هغه سړي په ځواب کې ویل ښاغلیه ما ته ووایه چې هغه څوک دی چې زه ورباندې ایمان راوړم. عیسی ورته وویل تا هغه لیدلی دی او دا هماغه سړی دی چې همدا اوس در سره خبرې کوي. هغه سړي وویل هو څښتنه زه در باندې ایمان لرم او هغه ته په سجده پرېوت. بیا عیسی هغه ته وویل زه دې نړۍ ته د قضاوت کولو دپاره راغلی یم چې ړانده بنا شي او بنا ړانده شي. ځینې فریسیان چې د عیسی سره نږدې ولاړو دا خبرې واورېدلې او پوښتنه یې ترې وکړه ستا مقصد دا دی چې موږ هم ړانده یو؟ عیسی هغوی ته وویل که تاسو ړانده وئ نو ستاسو ګناه به نه وه خو دا چې تاسو وایئ موږ بنا یو نو د دې معنا دا ده چې تاسو لا تر اوسه هم ګناهکاران یئ.